تیر شه کومي بدی چې په مونږ کې دی هغه استکړه او په خاتمه کې راته د غوړه خلکو ملګرتیا را په برخه کړه. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. خدایا کومي وعده چې تا د خپل رسولانو په وسیله کړې دي هغه له مونږ سره تر سره کړه او د قیامت په ورځ مونږ له رسوایی سره مخامخ کوه. په دې کې شک نشته چې ته له خپل وعدونو مخالفت کوونکی نه. فاستجاب لهم ربهم أني لا أطيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. د هغو رب په جواب کې فرمایي زه تاسو نه د هیڅ یو د عمل ځای کوونکی نه یم که نارینه وي که ښځه تاسو ټول ځینې د ځینو هم جنس یاست. له دې امله کوم خلکو چې زما په خاطر خپل وطن پریښود او زما په لار کې له خپل کورونو څخه ویستل شول د هغو ټولې ګناوې به زه ورته وبخم او هغوی به داسې باغونو ته ننباسم چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي. دا د الله په وړاندې د هغو مکافات ده او ډیر غوره مکافات له امدې الله سره دي. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نړۍ په هیوادونو کې د خدای د نافرمانو بندگانو ګرځېدل دي تاو نه غولوي. دا صرف د څو ورځني ژوند لږ غوندې خوند دی بیا به دوی ټول دوزخ ته لاړ شي چې ډیر بد استوګنځی دی. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. د دې پر خلاف کوم خلک چې خپل خدای نه په ویریدو ژوند تیروي د هغو لپاره داسې باغونه دي چې تر هغو لاندې ویالې بهیږي. په هغو باغونو کې به دوی د تل لپاره اوسي. دا د هغو لپاره د الله له لوري د میلمستیا وسایل دي او څه چې له خدای سره دي د غوره بندگانو لپاره همغه ډیر غوره دي. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. په اهل کتابو کې هم څه کسان داسې شته چې الله مني پر هغه کتاب ایمان راوړي چې تاسو ته لېږل شوی دی او پر هغه کتاب هم ایمان لري چې له دینه مخکې په خپل هغو ته لېږل شوی. د الله په وړاندې سرونه ښکته دي او د الله آیتونه په لږ غوندې بیه نه پلوري. د هغو مکافات د هغو له پروردګار سره دي او د الله حساب اخیستنه زنګیږي نه. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اے مؤمنان لزغم نه کار واخلئ د باطل پرستانو په مقابله کې میړانه وښیئ
د حق د خدمت لپاره ملا ټینګ وتړئ او له الله نه ویریدونکي اوسئ هیله ده چې بری ومومئ